ولسمشر غني په هرات کې په 15 کلنه دوره کې مې ډېر زورواکي له میدانه لرې کړل. افغان ولسمشر او ولسمشریزو ټاکنو ته نومان محمد اشرف غني تېره ورځ د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو په ترڅ کې لویدیځ ولایت هرات ته د خپل ټاکنیز ټیم سره تللی و. غني هراتانو ته په وینا کې وویل چې په خپله 15 کلنه دوره کې ډېری زورواکي له میدانه وویستل او له خدایه توفیق غواړي چې دغه لړۍ همداسې وساتي. نوموړي ویلي دي چې د دوی شعار حساب ورکول او حساب غوښتل دي چې دغه چاره په جمهوریت کې عملي کیدی شي او د جمهوریت په ساتلو یې ټینګار وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو په ترڅ کې پکتیا ولایت ته تللی و.